د افغانستان راډیو د افغانستان راډیو د آسیا په لومړنیو راډیوګانو کې راځي چې په 1925م کال امیر امان الله خان په لومړي ځل مهندس عطاالله خان د راډیو تخنیک زده کړې لپاره آلمان ته ولېږد او کال وروسته له یوې وړې راډیويي دستګاه سره بیرته افغانستان ته راغی. په چټکۍ سره د راډیو ودانۍ، سټوډیو او سیګنال چارې بشپړې شوې او په لومړي ځل راډیو د یوې لایحې له مخې په خپرونو پیل وکړ چې 2 ساعته وخت یې و چې دستګاه یې 200 واټه او 360 موج به اورېدل کېده. د راډیو سټیشن په لندنۍ کوټه کې جوړ شو چې د دې ودانۍ نقشه په 1895 کال کې نصرالله خان له لندن راوړې وه. ویل کېږي چې پر دغه ځای پخوا د امیر شیر علي خان د توپ باروتو جوړولو کارخانه وه چې د امیر حبیب الله له لوري د کورني اختلاف له امله له منځه یوړل شوه او پر ځای یې لندنۍ کوټه جوړه شوه. جالبه دا ده چې د ټلګراف او پوسټ وزارت یوه 28 ماده تګلاره خپره کړه چې پکې لیکل شوي وو هر څوک چې له هېواده د باندې راډیو راوړي جواز به ورته جوړوي او هره میاشت به یوه افغانۍ راډیو کابل ته ورکوي. هیڅوک نشي کولی چې بې له اجازې خرابه راډیو جوړه کړي او هیڅ بهرنۍ خرابه راډیو نشي جوړولی. که داسې وشو مناسبه سزا به وویني. ویل کېږي چې تر سقاوي د مخه په افغانستان کې 1000 راډیوګانې وې او ټولو دولت ته خپله مالیه ورکوله. د کابل راډیو لومړی مدیر محمد حسن او ویاند سرور ګویا نومېده چې د پښتو برخې لومړي ویاندویان عبدالجبار او مسدوده او د دري ژبې ګویا اعتمادي او رقیه حبیب وه. لومړی سندرغاړي چې سندرې ثبت کړې استاد غلام حسین، استاد قاسم افغان، استاد نتو او استاد قربان علي وو. لومړي لیکونکي رشید لطیفي، خلیل الله خلیلي، ګل پاچا الفت، عبدالرحمن بجواک، علي احمد کوهزاد وو چې صلاح الدین سلجوقي تر ریاست لاندې له راډیو سره کار کوو. دا نو په سیمه کې لومړی راډیو وه چې یو خپلواک ملت د خپرونو واک لره. د بده مرغه چې په سقاوي دوره کې راډیو هم کافره شوه او لندنۍ کوټې ته اور واچول شو او هر څه پکې وسوځول شول. د سقاوي ناتار وروسته نادر خان روسي تخنیکګران بیا وګمارل خو د هغوی له خولې چې هر څه له جوړېدو وتلي دي او یوازې د راډیو لوړ ټاور له دې امله زیان نه دی لیدلی چې د اور لمبې سمې نه دي ورسېدلي. اټکل 14 کاله وروسته په 1942 کال کې ظاهر شاهي دولت راډیو ته نوې ودانۍ جوړه کړه چې ګڼې سټوډیوګانې یې لرلې او هم یې نوم له کابل راډیو څخه د افغانستان راډیو ته واړول شو چې د لومړي وزیر سردار محمد نعیم خان په غږ دوهم ځل راډیو په خپرولو پیل وکړ چې دا ځل د پښتو او دري ترڅنګ په اردو، انګریزي، عربي، فرانسوي، آلماني او روسي ژبو هم خپرونې پیل کړې. د افغانستان راډیو په نړۍ کې یوه له هغو راډیوګانو څخه ده چې د عیش پرستي او عبث خپرونو پر ځای تل د افکارو په وده کې ځانګړی رول لره او د سیمې په کچه یې اوس هم د خلکو خوند په خولې کې دی.